کونړ ډېرې زورورې زلزلې وځپو په دغه زلزلې کې د وطن د هرې برخې وګړو تر خپله وسه منډې ترلې وکړلې. د کونړ ولسونو د دوی د تشویق لپاره او د دوی هغه د منلې لپاره دلته په خاص کونړ شاه محمود میاخیل فرهنګي مرکز کې غونډه ترتیب کړې ده چې د شهیدانو تعداد زموږ قریبا 2.5 دی او د زخمیانو تعداد قریبا زموږ 3.5 ته رسیږي او د کورونو ورانېدلو قریبا تعداد چې دی دا 7,000 زیات کم ته رسیږي. دلته د کونړ ولسونو د الف نه نیولې تر یا پورې زه د ځای د ټولو مشرقي ځوانانو نه مننه وکړم. دوی ځانونه ورسول، منډې ووهلې، کومکونه یې وکړل. دا سختې ورځې به خدای تېرې کړي، خو الحمدلله افغانانو یو بل سره ډېره مرسته وکړه. د ستاینې لپاره یې د عمره لویه غونډه جوړه کړې. دا د ټولو افغانانو په نمایندګي باندې موږ په سر کړه. شپږ شپېته خیریه بنسټونه لپاره توزیع شوې ده. 4.10 میلیونه او 4,81,115 افغانۍ دي او 52,350 ډالره دي او د اتحادیو لخوا چې توزیع شوې ده په خپل لاس باندې دې کړې ده او 1,03,14,515 افغانۍ دي چې دا د اتحادیو والاو په خپل لاس باندې توزیع کړې ده. مالي کمیټې ته ورکول شوي پیسې چې زموږ مالي کمیټې ته تاجرانو بعضې داسې شخصي خلک راغلي دي دلته پیسې ورکړي دي. دا 50,03,298 افغانۍ او 2,33,970 ډالره دي. ختیځ ولسونه تاسو ته په پوره باور ډاډ درکوو چې مرستې په شفاف ډول توزیع کیږي او هر یو ته د ضرر په اندازه سهم یې رسیږي. The people of the East are grateful to the Emirati Islami of Afghanistan for assuming to responsibility and time in putting all its resources into action to grant equipment or air equipment in power. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې راک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسې ته معلومات دی چې دغه څو ورځې تقریبا میاشت مخکې کونړ ډېرې زورورې زلزلې وځپو. په دغه زلزلې کې د وطن د هرې برخې وګړو تر خپله وسه منډې ترلې وکړلې چې ډېرې ځانونه ستړي کړل تر څو دغه خلکو ته رسیدګي وکړي. نو د همدغه خلکو د تشویق په پار د کونړ ولسونو د دوی د تشویق لپاره او د دوی هغه د منلې لپاره دلته په خاص کونړ شاه محمود میاخیل فرهنګي مرکز کې غونډه ترتیب کړې ده. نو دغې غونډې ته ورځو، دلته ډېری شمېر حکومتي مسؤلین هم راغلي دي، همدارنګه هغه خیریه بنسټونو مسؤلین او ډېر شمېر ولسونه دلته دي. نو د هغوی هغه خبرې اظهارات هم تاسې سره شریکوو او دلته دغه مرستو او د متضرره وګړو دقیق ارقام هم تاسې سره شریکوو. تر پایه را سره پاتې شئ په دغه خپرونه کې. د افغانستان اسلامي امارت هوایي ځواک څخه ځانګړې مننه کوم چې له ځنډ نه پرته مسلسل ډول پروازونه وکړل او زخمیان یې روغتونونو ته انتقال کړل او بیا د روغتیايي کارکوونکو نه هم ډېره مننه. بله موضوع چې ځینې خلکو سره کیدای شي دا فکر وي چې دا زلزله ځپلو سره شوي مرستې به څنګه توزیع کیږي او څنګه به مدیریت کیږي. مونږ ختیځ ولسونه تاسو ته په پوره باور ډاډ درکوو چې مرستې په شفاف ډول توزیع کیږي او هر یو ته د ضرر په اندازه سهم یې رسیږي. په دې اړه د اسلامي امارت لخوا کمیټه جوړه شوې ده چې د ضربتو اداراتو استازي پکې ګډون لري او د ولستي استازو په مشوره او نظارت کارونه سرته رسیږي. یوه بله موضوع چې د یادولو وړ ده، په داسې حال کې چې افغانان د څلورو لسیزو جنګ څخه
وطن یو تازه د سولې او ارامۍ یوه دمه یې اخیستې ده. ځینې شخوه کوونکي ګاونډیان او نړیوال سرجوړونکو ته د افغانانو سوکالي او ارامي د منلو وړ نه ده، او په دې لټه کې دي چې څنګه د افغانانو څخه دغه سوکالي او سوله بیرته واخلي، او په دې اړه پټ او ښکاره حرکات یې ترسره کېږي. په دې ورځو کې د ټرمپ ځینې د تناقضاتو ډکې خبرې رسنیو کې نشریږي چې هیڅ ډول حقوقي، سیاسي او منطقي اړخ نه لري. همدې ټرمپ په تېره دوره کې د امریکا رسمي او ځانګړي استازي لخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر په شتون کې او د ملګرو ملتونو نړۍ تر سترګو مخکې د قطر هېواد په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سره تړون وشو چې امریکایان به له افغانستان څخه وځي او د افغانستان خاوره به د بل هېواد پر وړاندې نه کارول کېږي. اوس ټرمپ وایي موږ به ګرام ځکه غواړو چې چین هېواد ته نږدې دی. دا په ښکاره د دوحې د تړون ماتول او ټول نړیوال اصول د پښو لاندې کول دي. چې ټرمپ وایي باګرام ځکه غواړو چې چین ته نږدې دی، دا معنا چې د چین په مقابل کې کارول کېږي. موږ د نړۍ هغه قانون او اصولو ته حیران یو چې د نړیوال نظم په راس کې دعوهګر دومره بې منطقه خبره وکړي. لومړی د بل هېواد خاوره غوښتل او په اخطار او زور خبره کول، دا څه معنا لري؟ که سبا چین او روسیه ووایي موږ د کاناډا په تورنټو کې یوه هوایي اډه غواړو ځکه چې امریکا ته نږدې ده، دا به په کوم اصولو ولاړ وي؟ په 10 تاریخ د شپې 10 منټه کم په 12 بجو باندې یو ناوړه زلزله راپېښه شوه چې هغې کې ډېر شهیدان وشو، ډېر زخمیان وشو او ډېرو مسلمانانو ته پکې تکلیفونه ورسېدل چې د شهیدانو تعداد زموږ قریبا 2.5 دی او د زخمیانو تعداد قریبا زموږ 3.5 ته رسېږي او د کورونو ورانېدلو قریبا تعداد چې دی دا څه 7,000 زیات کم ته رسېږي. په دې برخه کې زموږ د مالدارۍ 80% تخریب شوې ده او ضایعات شوې ده. په دې کې زموږ د زراعت برخې ته هغه هم ډېره زیانمن شوې ده. د زراعت برخه زموږ والي، زموږ د اوبو لګونو سربندونه دغه ټول زیانمن شوي دي. دغه زلزلې نه زموږ منطقې ته ډېر مشکلات راپېښ شو، ډېر تکلیفونه مسلمانانو ولسونو ته پېښ شو او موږ د نړیوالو نه او د دې خپلو افغانانو وروڼو نه یو لړۍ مننه کوو چې موږ سره په هغه سختو وختو کې امداد وکړو، کومک یې وکړو. راغله په نیمه شپه کې موږ ته راورسېدل، خاص کر کې زموږ والي صاحب محترم د کونړ موږ ته په نیمه شپه راورسېدل او راغله موږ سره کومکونه وکړه. زموږ نور هوایي ځواکونه چې سهار رڼا نه وه لګېدلې هغه موږ ته راورسېدل. زموږ زخمیان زموږ داسې کورنۍ دي چې یو کس دې پاتې شوی دی. داسې کورنۍ زموږ په دې منطقه کې شته دی. داسې کورنۍ دي چې هغه 22 شهیدان لري د یو کور نه. داسې کورنۍ دي چې هغه ټول د خاورو لاندې ښخ شوي دي او پاتې شوي دي. موږ د امارت اسلامي نه او زموږ د کومکدار وروڼو نه ټولو نه مننه کوو. ما کې 3618 ټنه مواد اماراتو چې دا اوس پسې راځي به دا را روان دي، دا سلسله به وي. ایران کومک کړی ده او بنګلادیش کومک کړی ده، د البسې په باب کې پاکستان البسې غذایي توکي دي، تاجکستان دی البسې، جاپان البسوي توکي خوراکي مستور سره، چین هم البسوي غذایي توکي دي، روسیه هم البسوي دي، هندوستان غذایي البسوي دي، ازبکستان ده، ترکمنستان ده، سعودي عرب ده، سویس ده، قطر ده، ترکیه ده، جرمني ده. دا هغه ملکونه دي چې د موږ سره کومکونه کړي دي او د دې کومکونه دلته د موږ کمیټې لخوا ثبت شوي دي. کوم چې سخت ضرورت و تر ډېره حده پورې دا مواد توضیح شوي هم دي د موږ په دغه دورو کې. او موږ خپله د اسلامي امارت لخوا هم رئیس الوزرا صاحب چې کومه همکاري کړې وه ټولو شهیدانو ته، هر شهید ته 100,000، هر زخمي ته 10,000 دا توضیح موږ هم کړې. په عموم کې ټولو ته دا انشاءالله اوس هم دا پروسه روانه ده. او پاته سو 6 خیریه بنسټونو لخوا توضیح شوې ده 4 میلیونه او 4,81,115 افغانۍ دي او
$52,350 دی او 200 یورو دي. داسې د 6 خیریه بنسټونو لخوا په خپل لاس باندې دې توزیع کړې ده په مزارو دیوګلو په دې کې دا د دې ارقام دي او د اتحادیو لخوا چې توزیع شوې ده په خپل لاس باندې دې کړې ده 8,3,14,515 افغانۍ دي چې دا دې اتحادیو والاو په خپل لاس باندې توزیع کړې ده. مالی کمیټې ته ورکول شوي پیسې چې زموږ مالي کمیټې ته تاجرانو بعضې داسې شخصي خلک راغلي دي دلته پیسې ورکړي دي دا 50,03,298 افغانۍ او $2,33,970 دي. 310 یورو دي په دې کې 10,210 کالدارې دي چې دا پیسې زموږ مالي کمیټې ته ورکول شوي دي. دا پیسې انشاءالله په دې باندې موږ شرکتو سره خبره کړې ده د کورو نقشه جوړه شوې ده پروسه یې نهایي شوې ده. سبا ته مو انشاءالله اراده ده که په دې 50 کوره جوړېدو 60 کوره جوړېدو هر څونه کورونه جوړېدو دا به انشاءالله په دې 2 درو کې موږ کورونه سبا افتتاح کوو. دا کار به انشاءالله شروع شي سبا یا بله ورځ انشاءالله په دغه پیسو چې دا خلکو کړي دي. نور د خوراکي موادو هم دغه لیستونه مکمل په دغه شکل شته دا اخیستي دي انشاءالله جدولوار ټول موږ سره شته. دا د تاسې د اطمینان لپاره مې دا وویل چې زموږ پروسه داسې روانه ده او بنسټو والا ماشاءالله ډېر ښه رول لوبولی ده ځکه دا د مؤسساتو کارونه خو اوس لګیا دي تثبیت یې هم کړی ده د دوی توضیح وشروع ده له اولې ورځې سیاسونه بنسټونه دلته موږ پېژنو ابراهیمي صاحب و عطا خیریه بنسټ نصیر خیریه بنسټ او دا رقم قمر و دا رقم قدم و دا رقم اوس انومان ماشاءالله دونه ډېر دي ټولو چې مننه کوو چې له هغه اولې ورځې خوراکي توکي هغه عاجل شیان مو رسیدګي دې وکوله. The people of the East did not feel alone in this great tragedy, and from the very first moment, the forces of Islamic Emirat and then the entire people, charitable instructions, friendly countries and the neighbors came to our aid, fully shared our pain, and we did not feel helps or alone. The people of the East are grateful to the Emirati Islami of Afghanistan for assuming to responsibility and time in putting all its resources into action to grant equipment or air equipment and power. We will never forget the members. We will never forget the sympathy of the all people of Afghanistan. کړي دي د هغوی د ستاینې لپاره یې دغه عمره لویه غونډه جوړه کړې. دا د ټولو افغانانو په نمایندګي باندې موږ سر نه دوی انشاءالله بنیادي کار شروع کوي په افغانستان کې او بنیادي کار لپاره سلامونه بیا هم درنو لیدونکو څنګه چې معلوماتو دلته دغه وطنوال چې زلزله ځپلو سره یې مرستې کړي د هغوی د تشویق په پار غونډه وه. نو ابراهیمي صاحب هم تر خپله وسه منډې ترړې کړې وې دی هم د غونډې ګډونوالو. نو ابراهیمي صاحب په پیل کې خو ستړی مه شي بیا هم زیاته مننه خیر سلام خوشحاله تاسو ستړي مه شئ. خیر اوسې کور ودان ډېره مننه. ابراهیمي صاحب لومړی راته دا وي او کله چې دلته دغه پیښه رامنځته شول هغې نه څومره وخت وروسته ته خبر شوې؟ زه تقریبا د مغه شپې خبر شوم بیا سهار وختي راغلو ما دلته دغه ستان غونډه کې
کله مې چې د خلک ولیدل ځای لري چې د ټولو افغانانو نه سړی مننه وکړي ځکه باید مننه وشي. اوله خبره ده چې ګوره دا زموږ وظیفه ده، یو څوک باید په چا احسان بار نه کړي چې موږ دا وکړل موږ دا وکړل، دا باید وشي. په یو چا باندې باید احسان ونه شي چې چا څه وکړل. دا زموږ تاسو ګډ هېواد دی، باید په ګډه کار ورته وکړو، د شپې د ورځې منډې ورته ووایو تر څو پورې د یو بل په درد باندې ودرېږو ځکه موږ انسانان او حدیث یعنې علما دا وایي، حدیث شریف شاید نه وي چې غلط نه شي، دوی که 5 وخت بهترین لمونځ وکړئ، روژه ورکړئ، زکات ورکړئ، تاسو د مؤمنتوب درجې ته نه رسوي. اما که تاسو د بل چا په درد باندې ودرېږئ په دې معنا باندې چې تاسو مؤمن درجې ته رسوي. دلته د کونړ ولسونو د الف نه نیولې تر یا پورې زه د ځای لرې د ټولو مشرقي ځوانانو نه مننه وکړم. دوی ځانونه ورسول، منډې ووهلې، کومکونه یې وکړل. دا سخته ورځ به خدای تېرې کړي، خو الحمدلله افغانانو یو بل سره ډېره مرسته وکړه. که اوس هم تاسې په دغه برخه کې کومکونه برخه کې توضیح لرم، همدوس چې راوځم انشاءالله توضیح ته ځم. همدلته د کم کې توضیح لري، کمپونو کې توضیح ده. نو دا چې خلک هم را روان دي او په تاسې هم ناوخته دی، بیا هم ډېره مننه او خدای هم همداسې ښه لاره کور مو په دې ځای کې چې هر څومره مرسته کړې، که تاسو یو ویډیو کړی شاید یو چا د تشویق سبب شوي، الله دې تاسو ته مجرونه ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. خیر رسېد.